د چین سفیر په یوه تازه ټویټري پیغام کې ویلي چې د کورونا ضد مبارزه کې افغان حکومت او افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. دغه ویډیو تر پایه وګورئ. په ویډیو کې ډیر څه شته دی. درنو لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې د چین سفیر په خپله یو تازه ټویټري پیغام کې ویلي چې د کورونا ضد مبارزه کې هیواد له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. وانګ وایي چې د کورونا په دې سختو شرایطو کې به چین له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې موږ د کورونا ضد مبارزه کې تر ډیرو هم ډیرې مرستې ته ژمن یو او له افغانستان څخه به یې ونه سپمو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د چین له سفیر ټلیفوني خبرې کړې دي او نوموړي ته د مبارکۍ ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه کې د روغتیایي مرستو ژمنه هم ورکړې ده. کورونا وایرس اوس په یو نړیوال ناورین اوښتی دی او چین یې پر کورونا وایرس هم په لومړي ځل په کار راپیدا او د نړۍ هر ګوټ ته ورساوه. له ګڼ شمېر هیوادونو سره خپلې روغتیایي او بشردوستانه مرستې کړې دي. تېرې اونۍ افغانستان ته هم د کورونا په وړاندې مبارزې ته یوه ډکه الوتکه روغتیایي توکي راواستول. تر هغې وړاندې او وروسته یې له پاکستان او بریتانیا سره هم د روغتیایي توکو مرستې شریکې کړې دي. ویل کېږي په چین کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي او په تېرو څو ورځو کې د مړینو شمېر هم تقریبا له صفر څخه حساب دی. په ووهان ښار کې چې د کورونا سرچینه بلل کېږي تېره ورځ په کې ګرځنده بندیز ایسته شو او خلکو خپل عادي ژوند پکې پیل کړی دی. کورونا وایرس اوس په اروپا او امریکا کې پښې خښې کړي او هره ورځ د رګونو وګړي ژوند اخلي. امریکا د دغې ناروغۍ له امله د اخته شویو کسانو په سر کې ځای لري او تر شاوخوا 15,000 کسان یې پکې وژلي دي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ویډیو درسره